دا مندوخیل عالم په دارګل کې بیخي ډېر کښېني او زما یاران هم دې له ما سره شم په بار بار کړي دي. د مندوخیل عالم دا یو خولۍ ډېره لوړ نشانه ده. چمن والا او مندوخیل دواړه ډریورانو په خامخ سره ورلو. چمن والا ورته یې شیش راخیست ځوان، مندوخیل ورته یې بوړګان مې راخیست. د دوی خو الفاظ دغه دفاع به د وایي ما چمن والا ستاسې د باره د مور د کور روبیانو د لیوې سړی دوه خولۍ جوړې کړي باره په موږ شودګي کوي جنګ یې سره وکاو. او مندوخیل عالم ښه سپین کالي ښه سواتۍ خولۍ اخباریایي اخبارم د دوی له لاسه ټوکړې ټوکړې ول دوی ټنډر پکې غواړي چې ټنډر یې پیدا کړي اخبار یې تیر او کاسای ښه سوی خولۍ ښه مرسډیز موټر ښه د سرو زرو ګوت په جیب کې دوې امینه مهرباني خیرې ټیک ټاک ارباب صاحب مهرباني خالي ارباب صاحب مهرباني مهرباني سره یې څه کوي ورور او ناصر دوزخ ته نه ځي بالکل نه ځي که شنه پاڼې ولې دی خو یې ملي د له اولاده سره ولویږي او کاکر دوزخ ته نه ځي بالکل نه ځي که صرف ټکری ولې دی له بل یوه سره ولویږي. مندوخیل دوزخ ته نه ځي بالکل نه ځي که چیرې موټر ولې دی خو یې ټنډر دی له مرسډیز سره دی اور ته ولویږي. نو بیا روزه ده یو کاکا ډېر پریشانه ناست دی یم څه کوې ای مړه ګایي نو ډېر مخ یم څنګه ګایي ډېر مخ ای مړه ګایي لکه منځ له خرابو ګایي لکه مړه یم پیچ یا کار شری ګایي لکه مړه تل په ګایي څنګه ګایي لکه سړی نه لکه کسر باندې به دا روزه باره خرابه کې سړی څه چی یا ای مړه نور خیر د دغه دریاړۍ والا خیره پلنګ څه کیسه ده اوس خو اچار موږ د روپۍ غواخو د دوه غواخو د څلور روپۍ غله وواخو کوس چې ورغلی شانګۍ دا بوره پیسمي تیلک دغه شی مړه د ګرد بوره یې وړي ټپ ټپ څلور روپو اچار پلیټ ډک یو مرچ ډېر اوږد دی پکې پروت د چورتو کوشش یې دا مرچ وي ګوله چې وکړه خدای ته خاص ښه درته څه که درته څه د مرکز کې چې وګوره زه ورکه چیز کې خدای بیت ته نیولي څه درته چیز کې دی چانګۍ ستا خې پلنګې کوم د خې په ځای پک نه اچار دي نه د مورکوس دي د ماڼو غول دي مساله یې په ګډه کړي کې د سندرخیل ګرد په خطا کړی دي